محترم السامعینو، تاسو په خپل معاشره کې، په خپل چم گاوند کې، په خپل غیر چار پیرچل کې د لوی اختر د قربانۍ په ورځ اکثره خلک کتلی وي چې کله دوی د قربانۍ د څاروي مذبحخانې ته بوزي نو خلک ډیر زیات ولاړي په ګڼ تعداد سره، لیکن هیڅ چاته پکې هم چې کوم دی په صحیح طریقې سره دغه د قربانۍ د څاروي د راچپه کولو او دغه څاروي د حلالولو صحیح طریقه ورته نه ورځي. نو راځئ زه نن تاسو ته په دغه مختصر شان ویډیو کې د قربانۍ د څاروي په مذبحخانه کې د راچپه کولو او د هغې د حلالولو مکمل طور باندې صحیح طریقه درته ښیم. راځئ ما سره په دې سکرین باندې په دې خوا کې چې کومه ویډیو ګورئ دا سره مکمل تر پایه پورې وګورئ. جان پکڑو، رام نال پکڑو، ٹھیک ہے، بالکل مل دانے پیار کرو، اس نال یاد کرو. اس رسی تسی گردن میں پا سکتے ہو، اگر سینگ نہیں گردن میں پا سکتے ہو، گردن میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ سینگ نہیں ہے، مونا ہے اگر تو گردن میں بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد غور سے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پھر سینگوں سے باندھ کے یا گردن سے کوئی گانٹھ نہیں ڈالنی ہے، کوئی گانٹھ نہیں ڈالنی ہے. یہ دیکھیں نیچے سے ڈالی ہے انہوں نے، پھر اوپر سے اس کو ایسے کیا ہے جی. یہ دیکھیں پھر نیچے سے دوسری دفعہ پھر یہ دیکھیں جی، پھر یہ دوسری دفعہ یہ آپ کے سامنے جی کیسے کر رہے ہیں. یہ دیکھا ہے جی، یہ دیکھیں بس، یہ دیکھیں اتنی سی بات ہے جی. بس اب یہاں پر بھی آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ٹانگیں بند نہیں چاہیے، کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں بند ہیں. اس طرح بال دیتا ہے، کوئی گنڈ شنڈ نہیں پائی نے. ایک بندے بھی آسانی نال ٹا کے دے. ٹھیک ہے جی، اس تو بعد تسی پیر بن کے ٹھیک ہے جی ذبح کر رکھ دیں. نہ بھی بنو بندہ اگر دلے والا ہے جی جی تکڑا آدمی ذبح کر چھوڑ، ٹھیک ہو گیا جی، ایلین بالکل صحیح ہو گیا.